السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. د لوی اختر مبارکۍ وړاندې کوم زما د هیواد هغې ځورېدلې او مظلومو خویندو او وروڼو ته چې د کورنۍ غړي د بدمرغه جګړې، کرونا وبا او د روانو ناخوالو ښکار شوي وي. اختر مو مبارک شه زما د هیواد هغو بچیانو چې د هیواد د ابادۍ او بیا رغونې او د سمسورتیا لپاره مو شپه او ورځ په ځان یوه کړې ده. اختر مو مبارک شه زما د وطن پاکو او مخلصو علماو چې تل د وخت او حالاتو سره د خپل پوهې او دیني علم په مټ د باطل په وړاندې مبارزه کوي او د حق چیغه مو د منبر څخه پورته کړې ده. اختر مو مبارک شه زما د وطن نابینوا مسافرو وروڼو او خویندو چې د خپل کور، کلي او وطن مینه مو قربان کړې ده او په پردي وطن کې د خلکو ستمونه په سر وړئ، خو خپلو جنګ ځپلي، غربت ځپلي بچیانو ته حلاله نفقه پیدا کوو. اختر مو مبارک شه زما د هیواد هغو مظلومو ځورېدلو ماشومانو چې خپلې ماشومانه هیلې مو جګړې دروژلې دي او د خپل سر د امان غم په سر اخیستی یاستئ. اختر مو مبارک شه زما د هیواد هغو پښتنو خویندو چې د وخت جبر مو خوږه وروڼه، ځوان بچیان او کوچني ماشومان دروژلي دي او بې سرپرسته په دې مظلومه خاوره ژوند کوي. اختر مو مبارک شه د نړۍ ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو. خدای دې دا قربان اختر په ټوله مسلمانه نړۍ کې په ځانګړي ډول په مظلوم افغانستان کې د سولې، امن، ورورولۍ او یووالي اختر وګرځوي. اختر مو مبارک او بختور شه. قرباني مو د پاک رب په دربار کې قبول شه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.